د زکات مال. یوه ورځ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته د زکات ډیر مال راوړل شو. عمر ابن عبدالعزیز د خپل لاس لاندې خلکو ته وویل دا مال په فقیرانو مصرف کړئ. هغوی ورته وویل په ټول اسلامي امت کې اوس فقیر نه دی پاتې. امیر المؤمنین وویل په دې مال سره اسلامي لښکر مجهز کړئ. هغوی وویل اسلامي لښکر دنیا ته جواب ورکړی دی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله وویل په دې مال سره مسلمانانو ځوانانو ته ودونه وکړئ. هغوی وویل چا چې واده غوښتی هغوی ټولو ته مو ودونه ورکړي دي. امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله وفرمایل په دې مال سره د قرضدارانو خلکو پورونه ور ادا کړئ. هغوی وویل د خلکو پورونه مو ور ادا کړل او پیسې یې لا اضافه پاتې شوې. بیا امیر المؤمنین وویل علما کرامو ته دا مال ورکړئ. هغوی وویل هغوی ته مو هم خپله برخه ورکړه خو بیا هم مال اضافه پاتې شو. عمر ابن عبدالعزیز وفرمایل د اهل الزما یهودانو پوښتنه وکړئ او پورونه یې ور ادا کړئ. هغوی وویل د هغوی سره مو هم په پورونو ادا کولو کې مرسته وکړه. پورونه یې ادا سول خو مال بیا هم اضافه پاتې شو. په آخر کې امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله وفرمایل په دې مال سره غنم واخلئ او د غرونو په سرونو یې وپاشئ ترڅو څوک دا ونه وایي چې د مسلمانانو په حکومت کې مرغان وږي پاتې سول. کله چې عروه بن محمد د یمن د والي په توګه هلته لاړ نو خلک یې راټول کړل او ورته ویې ویل ای د یمن خلکو دا د هغه څه چې زه یې لرم اوښ توره او یو جل قرآن کریم. په کومه ورځ چې له دې نه زیات څه سره له دې ځایه لاړم نو پوه شئ چې غل یم. هغه 20 کاله د یمن د والي په توګه خدمت وکړ خو کله چې یې هغه ځای پرېښود له اوښ تورې او یو جل قرآن کریم پرته یې نور څه نه لرل. صلیبیانو به ویل د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډویان دومره خطرناک او سخت خلک دي چې له دوی څخه مرګ هم ډاریږي. د اسلام په تاریخ کې داسې حاکمان او واکمنان تیر شوي چې د مسلمانانو ضرورتونه یې محسوسول او هم یې د علماو قدر پیژانده. هسې نه و چې ځان ته به یې هر څه خوښول. الله تعالی دې په موږ رحم وکړي.